د قرباني د غوښې په تقسیمول کې خلک ډېره زیاته غلطي کوي. هغه غلطي دا ده چې خلک په اندازې باندې غوښه تقسیموي، حالانکه بهترینه طریقه د قرباني د غوښې تقسیمولو والا هغه په وزن سره ده، که 10 کیلو وي، که 15 وي، که 12 کیلو، او په اندازې سره د دغه تقسیمول دا بالکل جایز نه دي. یو صورت جواز لري، هغه مخته انشاءالله تفصیل سره ورته بیانوم. او که یو کس په اندازې سره غوښه تقسیم کړي او چاته کمه ورشي، هغه وایي چې ما کمې درته معاف کړې ده، کمې پیسې موږ معاف کړې ده، په معاف کولو سره نه معاف کېږي، ځکه چې دغه د شریعت حق ده، د انسان حق نه ده، د شریعت حق ده. د شریعت حق الله تعالی معاف کوي، ته څنګه معاف کولی شي؟ نو په اندازې سره که تقسیم کړي او بیا دا هم وایي چې ما درته معاف کړې ده، ما ته د کمه راغلې پروا نشته، ما معاف کړې ده، بل وایي چې ما معاف کړې ده، په دې معاف کولو سره معاف کړي. قرباني ولې خرابوي؟ ها، د دې قرباني د صحت دا یوه طریقه ده. که کوم ځای کې داسې وي چې هغه وزن طریقه نه وي، بیا په اندازې سره تقسیموي، بیا د داسې کوي چې کوم زیاتی شیونه دي، مثلا سر شو، یا داسې ینه شوه، یا داسې بډوګی شو، یا داسې نور چې کوم اضافي سامان دی چې هغه په غوښه کې نه استعمالیږي، بیا د هغه صفا کړي او ټوکړې د ټوکړې دی او چې کومې اووه حصې دي په هغه اووه حصو باندې دا تقسیم. بیا که چېرته دغه اضافي سامان په دې غوښه باندې تقسیم شي، بیا که چېرته کمی او بیشي راشي که نه، بیا مسله نشته. نو که چېرته تا سر، پښې او داسې ینه او چې کومه بډوګی ده، نور سامان ده، شږی ده، دا که چېرته تا په دې غوښو باندې تقسیم نه کړ، بلکې په تقسیم نه مخکې د خلکو ته ورکړو، یا د هسې وغورځاوو، په غوښه باندې تقسیم نه کړو، بیا د صرف خالص غوښه دا دې په اندازې سره تقسیم کړله، تړلې دې نه ده، په اندازې سره تقسیم کړله، په داسې صورت کې دا تقسیم خراب ده، په دې باندې د انسان قرباني خراب.